إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ناني بيان عنوان دي شرح حديث أم زرع. أم زرع دا حديث شرح معروف حدیث ته چې باغی کې یو لس زنانه راجمع شوي او هر زنانه د خپل خاون خبره کوله. د حدیث نه مخکې د ساتي چې الله سبحانه وتعالى یو حکیم بادشاہ دی، په هر کار کې دغه حکمت دی. دې حکمت ته وګورو، دې کار ته وګورو چې سړی او ښځه یو ځای کې دغونه جوړه کې، او که داسې نه وی نو دا ژوند نه تېرېدو. د دې نه بغیر ژوند تېرېدی نه شي چې ښځه او سړی څو پورې یو شوي نه. او د آدم علیه السلام نه دغه سلسله را روانه ده اوسې پورې د قیامت پورې. بیا د ښځه خاوند چې دی دوی د یو بل سره ډېر اوږد ژوند تېرې، کال 6 میاشتې 7 میاشتې نه که اوږد ژوند چې کله نه واده شي، د جنۍ د 20 کالو 15 کالو واده شي، او د هلک عمر 20 کاله 25 کاله د مرګه پورې دوی د یو بل ملګري. نو لازم په دې منځ کې هر طرف نه احتیاط کیږي، ځکه چې دا رشته اوږده رشته ده. یو هغه رشته چې وختي تورې سره وي، زه کار به خپل وچلو بیا به ګورو. یو ملګری هغه سره اوسېږي یو څو ورځو لپاره، بیا به تېځي. خو دا داسې رشته چې د مرګه پورې لازم به جانبین ډېر خیال ساتي. د یو بل به ډېر لحاظ کوي، د یو بل به عزت کوي، د یو بل به احترام کوي، او د دوی نه به غلطیان هم کېږي. لکه دا د نه منلو خبره چې سره دوی زموږ نه به غلطي نه کوي، غلطي به لازم کېږي. د هغې لپاره به شریعت یو حل ښوولی چې دوی له پکار چې کښېني او د یو بل سره په هغې کې خبره وکړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم دا خبره کړې، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. که تاسو په ښځه کې یو صفت بدي شي، نو کېدای شي چې الله پکې نور ډېر خیر اچولی. نو ته به دغه غلط صفت ته نه ګورې، بلکې خیر ته وګورې. دغسې ښځه په خاوند کې یو غلطه خبره ویني، نو پکار دی چې دغه پټه کې هغه نور چې کوم ښه صفت په هغې کې دغه دې راښکاره کړي. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې په حدیث کې چې کله تاسو په ښځه کې یو غلط صفت وینئ چې ستاسو خوښ نه وي، داسې خوی چې ستاسو خوښ نه وي، نو تاسو د هغې احکم چې ښه خوی د هغې ته ګورئ. د هغې ته چې ګورئ نو هغه بد خوی به درنه هېر شي. په موږ کې دا مرض دی چې بیا هغه بد خوی ته ګوري، صرف عقب راټینګ کړی او هغه ښه ته نه ګوري چې په دې زنانه کې ښه صفات هم شته. کېدای شي یو زنانه چې دی په پخلي نه پوهېږي، او دا په زنانه کې بد صفت دی چې واده شي او هغې له پخلۍ نه ورځي. دا کېدای شي او داسې کېږي هم. نو ته صرف دې ته مه ګوره چې دې له پخلۍ نه ورځي. کېدای شي دا زنانه دا چې کوم د شپې هغه تهجد کوي، لمونځ اودس کوي، هغې ته وګوره. تا د یو زنانه سره واده وکړو او مور پلار د رشته کړی او جنۍ ته نه ورځي، وروسته چې د جنۍ سره ملو شو هغه بدرنګه او ښکلې نه وه، اوس واده شوی. نو ته بیا دغې ته مه ګوره صرف چې د دې مخ ښکلی نه دی، د جسم ښه نه دی. ته دې ته پکې وګوره چې دا زنانه ستا څومره خبره مني، او دا چې د قرآن د تلاوت کوي، دا چې د ستا خدمت کوي، ستا د مېلمنو، ستا د بچو، ستا د کور ساتي. نه دا یو ښه صفت دی چې کله ته دا ښه صفتونه رعایت کړي، نو هغې کې چې کومه خامي ده او کومه کمي ده هغه به تا نه هېره شي. نو ټولو ته نصیحت دی، ښځې ته هم او خاوند ته هم، چې دواړه به د یو بل سره ګزاره کوي. ګزاره او په دې طریقه کې انسان کامل نه دی. په هر انسان کې څه نه څه نقص دی، او په هره ښځه کې، په سړي کې هم نقص، په ښځه کې هم نقص دی. نو موږ که اوس داسې دعاګانې شروع کړو چې یا الله داسې ښځه راکړي چې په هغې کې د سره څه نقص نه وي، نو دا سړی به چې ده به دماغ کې به څه چلي. یا که ښځې دې سوال کوي چې ما له داسې خاوند راکړي چې سره پکې څه نقص نه وي، ده به دماغ کې به هم څه چلي. لازم به ګزاره کوو او لازم به د یو بل سره هغه ژوند په ښه طریقه تېروو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي وعاشروهن بالمعروف. سړو د زنانو سره په ښه طریقه باندې ژوند تېروئ، او دغه شان زنانو ته دا امر شوی چې تاسو له خپلو خاوندانو سره په ښه طریقه ژوند تېروئ. خو زمونږ په دې ننني چې کوم بیان دی، کوم درس دی، په دې کې چې کوم حدیث را روان دی، او انشاءالله که الله توفیق راکړي هغې شرحه به کوو. په هغې کې د دې خاوندانو خبرې شوي. همدا حدیث اختیار په دې کو چې زموږ په معاشره کې که مولیان دي که عوام دي، خو ټولو ته دا خبره ښه یاده ده چې د دې خاوند په ښځې باندې غټ حق دی. خو دا خبره چاته یاد نه ده، او ډېرو کمو ته یاده چې د ښځې په دې خاوند باندې حق دی.
نو د یو حدیث یاد کړی وی رسول صلی الله علیه وسلم وی کې د الله نه علاوه بل چا ته سجده جایز وي نو ما به خزو ته ویل چې خاوندان ته سجده وکړي. دا حدیث یاد کړی او دې به د خیس سره قسم ناروا او ظلمونه کوي هغه د سجده ګوري هیڅ خبره نه. خو خزه خبره هم نه کوي د خیس حق نشته. دغه معاشره کې ظلم جاته کیږي د زنانو سره، بلکې زنانه ته زموږ معاشره کې داسې کته کیږي لکه نوکرې چې چاره وستي په تنخوا باندې یا ساروی چې کور ته سره راولي او وې تړي د ساروی ولاړي د قضیې کې د سړی چې بشکه کولی شي نور د خپل اختیار نه. د ځینې بېدینه دا خبرې کوي، بېدینه چې کوم دي لیبرالیان او علمانیان کوم چې دین سره تعلق نه شي هغه دا وایي اسلام چې د ښځې سره ظلم کوي او اسلام چې د ښځې له دا حق نه کوي. موږ دته دا وایو دې جاهل ته او دې بېدینه ته چې نه ته اسلام پېژنې او نه دغه ظلم چې کوي د اسلام پېژنې. ته خو راشه اسلام ووایې نه چې اسلام څنګه دین دی. نه دا موږ چې کوم ظلم کوو زموږ په معاشره کې کوم ظلم دې ته چې بهر نه څوک وګوري د معاشرې ته نو د هغه دا مطلب چې اسلام دقه دی، حالانکه دا اسلام نه دی، دا بېدیني ده او دا جهالت دی. او که څوک ورته د پښتون نوم ورکوي او که څوک ورته د غیرت نوم ورکوي دا د هغه خپل کار دی، خو زه ورته جهالت وایم او بېدیني ورته وایم. او بل د پرې کمزورو باندې ظلم کول په کمزورو خلکو باندې یو خو د شریعت خبره، شریعت خو په سر کې دی، خو که د شریعت ته موږ لر کړو او د جاهلیت ته زمانې ته لر شو د اسلام نه مخکې نو په هغه وخت هم ډېر واقعیت به تاسو ته میلاو شي چې را کوم پکې اوچت خلکو دوی به په کمزورو خلکو سره جنګونه او ظلمونه زیاتي په کمزورو خلکو به یې نه کول. که چېرته به جنګ کوو مقابله کوم د تکړه خلکو سره چې د هغو په شان برابر به وو، ځکه چې هغو به دا خبره عیب ګڼله چې څنګه انسان د خپل نه کمزوري باندې چې ظلم کوي. دا په هغو کې دا خبره وه. او بیا چې شریعت راغی نو مسله ښه مضبوطه شوه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله نه ویرېږئ اتقوا الله فی الضعیفین، الله نه ویرېږئ دو کمزور خلکو مبارک یو یتیم بله زنانه. یتیم کمزورې پلار یې نه او پلار چې د چا نه د هغه طاقت نه د هغه زور نه د هغه خبره څوک نه اوري. او دویم زنانه چې مور پلار یې راولي او ستا په کور کې به دروازې ورننه باسي بس تا سره یې غریبه د هغه مرګه پورې تا ته ناست دی چې ته کوم ځای ته ځي تا سره ځي او چې ته څه وایې هغه کوي او ستا د احکامو یا د حکم یا د هغه لاندې ژوند تېروي. نو ولې دا زنانه د دې حقداره نه ده چې که د دې غریبې نه چې څه غلطي وشي موږ ورته معاف کړو. حقداره ده دې که نه ده؟ حقداره ده. څومره ښه کوي تا سره څومره ده. او به ان شاء الله زه مخکې ښه واقعات ذکر کړم. دا حدیث چې دی دا ډېر عجیبه حدیث دی او ډېر خوږ حدیث دی. او ما تقریبا یو نیم کال مخکې یا سره پاس یو کال مخکې دې حدیث ما په بل جومات کې شرحه کړې وه. څه فواید پکې موږ بیان کړي وو. نو بیا به هغه حدیث بیان کړو. د هغې ډېر وجې یو خو دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې څومره وې دومره انسان ته د هغې معلومات ښه کړي. یو مطلب دا نه چې د کتاب د بس یو پر د حدیث به ما ویلې خبره به نه کوې همیشه به وې. لکه امام بخاري رحمه الله دا کتاب چې دی صحیح البخاري دې کې سره پاسه 1000 حدیثونه دي مکرر سره پاسه 1000 حدیثونه. زه وایم چې په نن سبا وخت کې به یو عالم ډېر کم علما به ډېر کم به د شمار به چې هغه به د بخاري یو پیر پوره ویلی. او په سلفو کې داسې کسان تېر شوي دي چې په ځان باندې لازم کړي وو چې په میاشت کې به د بخاري ووایي. په یو میاشت کې به بیا بله میاشت کې بیا بله میاشت ځکه د رسول صلی حدیثونه چې څومره ډېر وایي دومره هغې نه نوې نوې فایدې راوځي. او بل چې انسان نه یېرېږي نه دماغ نه خبره وځي. نو انشاءالله دې بله چې د حدیث شرحه کوم دې کې به ځینې نوې فواید به پکې انشاءالله راوځي. او کوم وروڼه چې موږ سره نه وو هغه ډېر دي هغه ډېر دي کوم چې موږ سره بعد درس کې نه وو هغو ته به دین انشاءالله ښه فایده میلاو شي. دا حدیث چې دی امام بخاري رحمه الله او د هغه نه علاوه نور محدثین هم راوړی. زه به حدیث په عربي کې وایم جمله بیا د هغې ترجمه بیا د هغې فایده داسې به ووایم. عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة. او دا خبره چې دا عائشة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم تکي. او دا خبره ان شاء الله زه تفصیل بیان کوم په اخر کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره څنګه رسول صلی الله علیه وسلم ناشته او عائشة رضي الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوي و چې یو لس زنانه یو پیر کېناستې ځان نه فتعاهدنا وتعاقدنا. نو ټول دیو بسر عهد وکړو لوز وکړو الا یکتمن من اخبار ازواجهن شیئا. دا لوز وکړو دا واده وکړي چې خپل خاوندانو خبرې به نه پټو چې څه حقیقت یې به وایو. په دې جمله کې ډېرې خبرې دي. دې کې اولنۍ فایده دا ده چې زنانه له نه دي پکار چې د خاوند اسرار ښکاره کړي
اسرار مطلب پټي خبرې، او دا کومې خبرې چې رواني دا هغه پټي خبرې نه دي، او د خپل خاوند اخلاق بیانې، دغه خوی بیانې، دغه جدا اسرار به نه بیانې، کوم چې هغه پټي خبرې، او خاوند به د ښځې اسرار نه بیانې. بلکې په حدیث کې منع راغلی دی دینه، او دې سړي او دې زنانه لپاره سخت وعید دی چې د خپل سړی د خپلې ښځې سره ملاوي شي او ښځه د خپل خاوند سره ملاوي شي، او بیا نورو خلکو ته قصې کوي چې ما سره داسې ملاوي شي او زه سره داسې ملاوي شي، او دې ته د اوستوب هم وایي په پښتو کې، او دلتوب ورته هم وایي په پښتو کې، چې سړی د خپلې زنانه خبرې بهر کوي، ما ته یې دا وویل ما ورته دا وویل، والعیاذ بالله د شپې چې کوم حالت یې هغه رانقل کوي. ځینې زنانه د نورو زنانو په مخ کې خپل خاوندانو قصې کوي، او دې ته داسې کورونه تباه شي. لکه اوس ښځه لګیا نورو ښځو ته وایي زما خاوند چې د شپې راشي دا چل کوي دغه چل کوي، ټول قصې کوي. نو د نورو زنانو بیا یو شوق هم پیدا شي چې دې خاوند سره کوم چې پکې بېدینه به وي، چې دې خاوند سره په څه طریقه لیڼځه جوړوم، نو کور څه شي کور وران شي. دغه شان سړی لګي په ډک مجلس کې یاره زما ښځې ما ته دا وویل ما ته دا وویل، د دلتوب دا کار کوي. د بیا نور سړي د دې د ښځې په باره کې سوچ کوي چې څنګه به دې ښځې ته رسېده کېږي، او څنګه موږ د هغې سره والعیاذ بالله ناروا تعلقات ساتو. د 11 واړه ښځې کېناستو، د ښځو د عادت دی چې د خپلو خاوندانو خبرې کوي، دا د ښځو عادت دی، ځکه چې د ښځې په ژوند کې غټ انسان څوک دی هغه د خاوند دی. او په دې باندې موږ ته ډېرې خبرې یادې دي په دې مسله باندې چې د ښځې په ژوند کې دا سړی غټ سړی دی، خو هغې تفصیل نه ځو. انشاءالله که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو نو صرف په دې جمله باندې به یې ورځ بیان کړو چې خاوند د ښځې په ژوند کې د ټولو نه غټ سړی دی. نو ځکه دا ښځې د هغه خبرې ډېرې کوي. د 11 واړه زنانو یو بل سره لوز وکړو، وایي صحیح دی. دروغ به نه وایو، زموږ خاوند چې څنګه دی هغه شان به بیانوو، وایي صحیح دی. قالت الاولى اولنۍ دا وویل. او د دې زنانو د ځینې زنانو نومونه راغلي دي، کوم علماو چې د حدیث شرحه کړي هغه نومونه ذکر کړي، خو موږ نومونه نه ذکر کوو او مختصر غونډه کې شرحه کوو. خو دې ساتي چې د 11 زنانو کې ځینې دي چې د خپل خاوند نه سر ټکوي، او ځینې دي چې د خپل خاوند نه خوشاله دي. دا حدیث موږ دغه لپاره بیانوو چې دا کومې زنانه چې د خاوندانو نه خفه دي، ولې ترې خفه دي دا خبره معلومول غواړي. ځکه چې د زنانو صفات کوم چې پکې الله چولي هغه ټول یو شان دي. لکه زه د شکل خبره نه کومه، کوم چې د دې هغه طبیعي اخلاق دي او په زنانه کې دننه پراته هغه د ټولو زنانو یو شان دي. د مثال کې که په افریقا کې په غرونو کې یو زنانه اوسېږي، د هغې په سړي کې یو صفت نه یې خوښ. نو زموږ په پاکستان کې چې کومه زنانه اوسېږي د هغې په سړي کې دا صفت نه یې خوښ. او دغه شان سړي دي، دغه شان سړي د هر سړي دا خوښه ده که نه چې زما ښځه دي زما تابعداره خوښه ده که نه ده؟ که نه داسې خلک شته چې د هغو دا نه ده خوښه؟ نه، دا د ټولو سړو دا صفت دی. هر سړی دا وایي چې خدمت یې کولی، زما خیال یې ساتلی. دا شان د دې زنانو دا صفات چې کوم دا ټول یو شان دي. نو دا زنانه چې د کوم خاوندانو نه سرونه ټکوي او هغه صفات به بیان کړی شي چې ولې که دا صفات په تا کښېني ستا ښځه هم تا نه سر ټکوي. او دویمه فایده په دغه جمله کې چې د 11 واړو دا لوز وکړو چې دا خبرې به کوو، دې کې دا فایده لري چې ګوره ښځه د خاوند په مخ کې څه نه شي یېرېږي د خاوند، خو خپل مجلس کې چې کښېني نو بیا د زړه هغه بړاس وباسي. نو ته خوشحالېږه مه چې زما ښځې خو زما نه چې د اوسه پورې څه ګیله نه ده کړې، نه شي کولی. تا ته مخامخ څه ویلی چې کېدای شي چې تا د هغې زړه خفه کړی. نو ته به خپل ځان چک کړې، ته دې ته مه ګوره که زه تا نه تپوس وکړم چې ستا ښځه تا نه خوشحاله ده که نه ده، او خوشحاله ده، د اوسه پورې خو جي موږ ته څه نه دي ویلي، تا ته څه وایي نه، خو ته خپل ژوند وګوره، خپل ځان وګوره چې ته څنګه سړی. لکه ته برابر یې رشته دا ښځه خو به په رشته تا نه خوشحاله ده، او که نه په تا کې کمی شتي نو بیا دا ښځه تا سره مجامله کوي، تا نه یېرېږي، تا ته څه ویلی نه شي ځکه غلي ده. نو ګوره دې زنانو خپلو خاوندانو ته څه نه او بهر لګیا وي. اولني د خپل خاوند شروعات وکړو. قالت الاولى اولني ده زوجي لحم جمل غث على رأس جبل. زما خاوند دې دی او سبحان الله زدي زنانو تاریان د 11 زنانې چې کوم جدول الله کوم پوهه ورکړو کوم الفاظ د عربی د استعمالي سره تاریان شي. لحم جمل غث، زما خاوند دې دی لکه د کمزوري اوخ وخه، د کمزوري اوخ وخه على رأس جبل،
نو دا غوښه کمزوري هم ده او بیا د یو دنګ غر دی او دا غر په څوکه باندې دا غوښه پرته ده. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نو نه په دې غر باندې سړی خطی شي او نه دا غوښه داسې د وړو قابله چې سړی به شوخي جوړای دی وړي. دا فائدې دي چې یاد ساتي چې رقم کسان چې ما سره کتاب پروت دی په کور کې ځینې به راشي ته د درس نه راځي بخاري شریف را سره شتي بخاري شریف کې دا حدیث شته او د دې دغه ترجمه او بس مخې ته روان دي. څه مطلب دی؟ څه مطلب دی؟ جواب دا لاړ شي علماو ته زنګنه مات کړي چې مطلب د دوخه څه مطلب. ترجمه خو دا ده ترجمه خو زما خاوند دي چې لکه د کمزوري غوښه او بغرب شوکه باندې پاسه پرته ده نه سړی په دې غر باندې خطی شي آسان لاروم خراب ده او نه د غوښه د خطول هیڅ نه سړی به شوخي شي. دا ترجمه شو. مطلب دې سره دا خزه په اصل کې د خپل خاوند نه څنګه ده نو تشبیه ورکړه د هغه غوښې سره چې هغه د کمزوري اوښ غوښه او عرب د کمزوري اوښ غوښه چرته نه خوښي بالکل نه خوښ یو کمزوري دغه غوښه د اسی ولورکو نه نو زما په خاون کې څه پیدا نشتی. دا مطلب دی خیر پکې نشتی خیر لکه مونږ څه خیر ونه لیدو. ها دوی څه مطلب دی وي د غرب شو کبه لکه یو خو پکې خیر نشتی او دویم پکې تکبر دی. دویم پکې څه دی تکبر. ها خیر پکې نشتی او تکبر پکې دی نه په دې سړي کې دسی دوم مرزونه چې هغه د مرزونه غټ مرزونه په مرزونو کې یو خو په سړي کې خیر نه سي تکبر پکې نه بیا هم سړی وایي زه خیر پکې نشته خو تکبر پکې نشته. نو چې سړی څه شی دی نه او ځان هم غټ ګڼي دې سړي کې بد صفات ډېر دي نه څه شی دی او له ویزن تکبر هم په ځان کې ناخذ وي. که مثال کې سړی وایي چې زه د خاوند ته ځان رسومه که زه دا ووایم چې زه د خپل خاوند ته ځان رسوم او د ده سره ښه اخلاق استعمالوم دا ښځه وایي چې د غره هغه لار بیا اسانه نه ده تکبر پکې د څوک ته رسېدی نه شي د چا سره ښه خوی نه استعمالوي. که د خاوند کور ته رادننه شي دغه خاوند چې کوم دی کور ته رادننه شي نه د بریتو نه وینې څاڅي او ښځه غریبه پسې راشي او کینې ورسره څنګه یې ښیي او چېرته تللی ولې تللی بلی به راشي بوتل غریب ځکه چې اته پته ده هغه دا سوچ کوي که زه خبرې وکړم نو زما په عزت کوي د دې اوس متکبر دی. دا ښځه وایي که زه کوشش وکړم چې ده ته ځان نږدې کړم نو دی خو یو دنګ غر دی چې به یې منخته ګران دي. بیا دا ښځه وایي زه په دې غره باندې به مو وخېجمه خو هلته ولا سمین فینتقل نو دې غوښه کوم څه فایده نشي چې سړی پسې په دې غر باندې خېجي. دا ښځه وایي زه به کوشش وکړم د خاوند ته به په څه طریقه نږدې شم خو چې نږدې شم نو څه فایده باقي خو خیر نشته. نه که هغه ما سره په کټ کې یو ځای سملی او که هغه په بیټک کې سملی او که هغه ما سره په کور کې دننه شپه کوي او که هغه په دیره کې د ملګرو سره شپه کوي یو شی خیر به دې سړي کې نشته. د ځان نه دا صفت لري که تکبر به ځان کې نه ساتي. او زه دې ځینې کسانو ته ډېر په تعجب کې شم تکبر به کې دی یو تکبر د چا په مخ کې د ښځې په مخ لکه د ښځې په مخ کې څوک تکبر کوي د ښځې په مخ کې څوک تکبر کوي دا سړی ډېر کمزوري عقل والا دی چې دې د کمزوري ښځې په مخ کې تکبر کوي. دا خو ستا ملګري دی ژوندي په مخ کې څوک تکبر کوي ساده ژوند ورسره تېروه او د عاجزۍ ژوند تېروه لکه څنګه چې هغه تا سره تېروي. دا اولنۍ زنانه ده او ډېر تفصیل یې نه ځي. قالت الثانیه د دویمې ډېرې عجیبه خبرې وکړې زوجي لا ابث خبره زه د خپل خاوند خبرې نه کوم. که دې زمانه موږ ودرېږو نو کېدای شي دې د خاوند صحیح ښه سړی ځکه داسې باس نه کې ښه سړی نه دی هغه کې مرضونه دي بل هم ډېر دي شي چللی ولا زوجي لا ابث خبره زه د خپل خاوند خبرې نه کوم. ولې نه که اني اخاف الا اذره ځکه که شروع مې وکړه نو بیا ختمېږي نه هغه کې دومره عیبونه دي اکې دادي او تاسو ټولې به ستړي شي د لس زنانه او مجلس به ختم شي خو زما د خاوند عیبونه هغه نه ختمېږي. او ځینې علما دا مطلب کوي واني اخاف الا اذره زه د خپل خاوند خبرې نه کوم ځکه ډېر بد اخلاقه دي چې ما پرېږدي طلاق مې نه کړي او که زه طلاق شم نو زما د بچو ژوند به تباه شي. دا اولنۍ واضحه دی. ان اذکره او که زه وایي چې تاسو د خپل خاوند خبرې شروع کوم نو اذکر عجره و بجره او که زه د خپل خاوند خبرې شروع کوم
نو عجره او بجره به ذکر کو. عجره او بجره مطلب د هغه باطینی چې کوم عیبونه دي هغه بیانوم، او د هغه چې کوم ظاهري عیبونه دي هغه بیانوم، نور پکې څه نشته. خو که زه خپل خاوند قصې کوم نو یا به ظاهري عیبونه یا به باطینی، دا غریب د عیبونه ډک دي. او خدای چې شروع کړی نه یې چې شروع کړی وي نو چې دا حدیث به کوم ځای ته رسېدی. نو خو صرف د دې خبرونو دا فایده راووته چې بلې خاوند کې عیبونه ډېر دي. د درېمې ته وګوره. قالت الثالثه، درېمې ووي زوجي العشنق یا العشنق، زما خاوند هغه لکړ هغه ودنګ دنګ سړی. ګوره دنګوالی چې صرف دې چې مطلق سړی وجو ما هغه دغه دنګ لکړ دغه پرېراسي، مطلب دا چې هغه دنګ دی قمقل دی. نو زما خاوند تشه لکړه دی، نور پکې د عقل سبیل نشته. د دې نه دا فایده راوځي چې د دې ښځې هوښیار خاوند خوښ قمقلي نه یې خوښ. نو د خپلې ښځې په مخ کې ځان سنجیده ساته، داسې حرکتونه مه کوه چې ته پې قمقل ښکاري. درنې خبرې کوه او خپل کور داسې چلوه چې دې ښځې ته دا احساس وشي چې زما خاوند ډېر هوښیار سړی دی او ډېر اوږد سوچ والا سړی دی. ځینې کسان دي چې د کور د چلولو په طریقه نه پوهېږي، ښځه وله کور چلوي، دا د ښځه به د صفتو کې هېڅ صفت نه شي کولی. نو دې وایي چې زوجي العشنقه، زما خاوند هسې به شي دنګه لکړه. قسم راځي ده پکې، ته موږ ته تفصیل وکړه. وان انطق اطلق، دومره قمقل وایي د هغه په مخکې زه خبرې نشم کولی، که خبرې کوم نو ډایرکټ طلاق راکوي. او دا مرض په دې پښتنو کې هم ډېر شتي که نه شتي. کوم چې حقیقت هغې د حقیقت وایي دا به وکړي شتي. ښځه خپله مسله خاوند ته نشي بیانولی، که بیان یې کړي نو هغې ډایرکټ طلاق کوي. ځکه چې زموږ خلک دا وایي چې ښځې سره که هر قسمه ظلم کېږي اوچته ښځه هغه ده چې غږ نه کوي، نه به مور پلار ته وایي، نه به خاوند ته وایي، نه به خواښې ته وایي، نه به سخر ته وایي، نه به بچو ته وایي. وایي زبردسته ښځه ده. نه که د دې غریب ملا هم ماته شي خو دا به چاته څه نه وایي. زموږ په معاشره کې موږ وایي نه، ښځې ته حق حاصل دی چې کله د هغې سره ظلم کېږي خپله خبره هغه کولی شي. نو چې اوس داسې لکړی بیا وړېدلې او داسې قمقل بیا وړېدلی چې خبره کوي هغه له طلاق ورکوي، غریب خپله خبره څه وکړي. لکه چېرته یو ورځ تا ته یم، که چېرته یو ورځ ستا ښځه راشي او تا ته یو مسله بیانوي چې ما ته دا مسله په دې کور کې ده، ستا د طرف نه یا ستا د پلار د طرف نه یا ستا د مور د طرف نه یا ستا د خویندو وروڼو د طرف نه، دا مسله په یخو دماغو باندې واوره او بیا هغې له د شریعت په رڼا کې یو ښکلی حل وګوره. شریعت په رڼا کې چا سره ظلم ونه شي. دا نه چې ښځه راشي، ځینې کسان چې ښځه راشي ورته د شپې خبره شروع کړي چې ستا پلار، که زما د پلار په باره کې دې خبره وکړه نو دا غاښونه دله به بل طرف وباسم. هغې صرف پلار ټکی ویلی، پلار نه ته خو واوره که نه، کیدای شي ستا پلار ظلم کړی، ستا خور وایي که زما د خور خبره دې وکړه نو ګورې کور کې دې ځای نشته. لږ یې پرېږده چې خپله خبره وکړي. چې کله خپله خبره وکړي که په هغې کې ظلم ستا د کوړمې د طرف نه شوی نو ووایه او بس صحیح ده، ته نوره دا خبره بل چاته مه کوه، زه به دې مسلې حل راوباسم. او که نه دا ستا د ښځه غلطې نه هغه پوه که نه ته خطا یې، د هغو دا خبره صحیح ده. خو د قرآن او حدیث په رڼا کې ستا د دماغ په فیصله به نه وي. په هغې کې دا مرض دی. دویم مرض په هغې کې دا دی که خبره وایي کومه نه طلاقوي مې. وان اسکت، او که زه یم چې زه خیر دې څه نه یم غلي به کښېنم نو اعلق، نو بیا به د قسم پرته یم ځوړنده، نو بیا خو څوک زما تپوس نه کوي. که زه څه نه یم او اواز نه اوچتوم او د خاوند شکایت نه کوم یا کور کې بل چاته څه نه، نو زما ګورې څوک تپوس نه کوي. سبحان الله. داسې لکه دا ښځې چې زموږ د معاشرې نه تېري غځي ته د 11 ښځو کې چې داسې زموږ د معاشرې ناسته داسې ښکاري، ځکه چې دغه ظلم زموږ په معاشره کې کېږي. ښځه غریبه خبره نشي کولی او که خبره کوي یو ډایرکټ چې دی سړي وله جواب کتلی. ښه د 3 ښځو د خپلو خاوندانو صفت وکړو که بدي وي بدي بیان کړه. او دې څلورمې ته ګوره، قاعده الرابعه څلورمې ووي زوجي کلیل تهامه، زما خاوند داسې دی لکه د تهامې د علاقې شپه چې تهامه د حجاز ته وایي، مکې طرف، مکه او د جنوب چې کوم علاقه ده، مکې جنوب ته چې کوم علاقه ده، د دې علاقې د شپه چې نه یخی نه ګرمی. ځکه وایي لا حر ولا قر یا ولا قر،
نه یخني پکې نه پکې ګرمي او دې موسم خو ډېر ښکلی موسم چې نه ګرمي ونه یخي نو زما خاوند دقه شان دی نه کمی کوي نه زیاتې کوي نه ظلم کوي نور څه کوي زه دې بلکل مطمئن یم مخکې وایي ولا مخافه ولا سآمه او نه په ما باندې څه یېره شتي او نه دې تنګېږم یېرېږم نه د خپل خاوند نه لکه داسې مطلب نه چې یېرېږم لکه د دې نه نه یېرېږم چې زما خاوند به ما ووایي ما سره به بد اخلاقي وکړي نه ډېر انسان ښه سړی دی او ډېر یو اوچت اخلاق والا انسان دی ولا سآمه او نه دې تنګېږم په ځان کې دې صفات پیدا کړه چې ستا ښځه تا ته چې د کور نه راوځي او تا ته وایي چېرته ځې مزه راځه کښېنه خیر دی بیا به کار لاړ شي بیا به لاړ شي پوه شي چې دې سړي کې ښه صفات دي دا ښځه دې تنګېږي نه او دا ځینې کار به نه په کور کې به پروت وي خو دا ښځه به په زړه کې وایي چې دا بلا به کلی دی کور نه وځي یو خو ده پوځي دا راوست دا سره ړقېږي نه دغسې کې راته پروت وي دا ښځې چې یو بل سره کېني دغه خبره کوي زه خو یې په دې چې خاوند اورېدی چې سره د کور نه وځي نو بس دغه ګوټ کې راته پروت وي څه چللی چې دا ښځه دا خبره کوي نو ښځه خو په خاوند باندې ډېره مهینې او دا څنګه وایي چې زما خاوند د کور نه وځي نو پوه چې د خاوند کیسې چللی دا ښځې تنګېږي نو چې سړی دیندار وي اوچت اخلاق د هغه ښځه چېرته نه تنګېږي بلکې هغه خو د تجربې خبره ده او ټولو ته معلومه ده چې کله هم دا خاوند د کور نه وځي دا ښځه یې نه پرېږدي بهر ته دا وخت شي ټلیفون پسې وکړي چېرته یې زر راشه د په ځان کې دا قسمه صفات پیدا کول غواړي دغه څلورمه وه قالت الخامسه هذه پنځمې دا خبره وکړه زوجي ان دخل فهد زما خاوند چې کله کور ته راننوځي د هغه نه پړانګ جوړ شي فهد ازمرې هغه زیړ رنګ چې او باقي تور تور ټکي د دې پړانګ په شانې چې کله کور ته نه راشي د هغه په شانې فهد د دې څه مطلب دی دې کې د علماو اختلاف دی چې دې صفت کړی دی که دې بدي بیانه کړې ظاهر دا چې دا څه دی صفت دی زما خاوند چې کور ته راشي د هغه نه فهد جوړ شي ازمرې ته جوړ شي نو په کور کې دې نه دې سره ازمرې جوړېږي لکه زړه کې د تپوس راځي نو جواب دا دی چې هر عالم خپله خبره کړې ده شرح د حدیث چې کړی نو کوم چې وایي د صفت کړی نه صفت دې داسې کړی په دې پړانګ کې یا په دې ازمري کې دا صفت دی کله چې دی واپس د خپلو بچو له راځي همیشه د هغو له ښکار راوړي نو دې مطلب دی چې زما خاوند چې کله کور ته راځي نو لاسونه یې ډک وي د کور سودا یې راوړي دا یو ښه صفت دی چې په خاوند کې او د ځینې ښځې د خاوندانو غریبانو ته مینتونه کوي ټماټر لپاره په کور کې پروت دی دا یو بد صفت دی یعنې د ښځې داسې خاوند خوښ چې بغیر د هغې د وینا نه هغه هر څه په لاس کې راغستې راوړي دا یو ښه صفت دی نو په ده کې دا صفت دی ځینې علما وایي نه وایي دا د خپل خاوند عیب بیانوي نو په دې کې عیب څه دی عیب دا دی په عربۍ کې چې کله عربۍ کې یو متل دی چې څوک ډېر وده کېږي نو وایي دی داسې وده کېږي لکه پړانګ چې وده کېږي په دې پړانګ ازمري کې ده کې دا صفت دی چې دی خوب ډېر زیات کوي نو زما خاوند چې کور ته راننوځي بس څه ګوري طلایي ګوري نه زما سره ګپ شپ لګوي نه د بچو سره کینی دا به خاوند کې بد صفت دی کور ته ورننوځي خپله ښځې سره کښېنه دغه ورځې معلومات وکړه څه چلو شو څه چل ونه شو ته ستړي نه څه خفه ونته کې ښکارې ولې د دې ماشومانو سره کښېنه سکول ته تللي وي مدرسې ته تللي وي څومره سبق وي سیل ته وي سې ته ونې نه دې چې کور ته رادننه شي نو به کور کې صرف خپلې کمرې ته ګوري او کټ له ځان رسوي او په کټ کې بریږي او په ځان کمبل راوړي ویده شي دا ښه صفت دی دا بد صفت دی چې د ځان نه ویسته پکار دی دا به ګورنی کار دویم ان دخل فهد وان خرج اسد او چې بهر ته وځي نو بیا چې شیر جوړ شي نو په کور کې دننه ودی د چا سره خبرې اترې نه کوي چې بهر ته وځي نو بیا د هر چا سره چې ګپ شپ لګوي چا سره منډه وي سم ازمری وي شیر بیا ببر شیر او کوم علما چې وایي چې لکه صفت یې وله کړی مګر چې کور ته دننه راشي نه ځان سره هر سره وړي او په ارام په کور کې بیا ناسي ښځه تنګوي نه اوده پروت وي ځان له د نو خاوند ډېر قسمه دي او تا ولې دا چل کړی دا دې ولې داسې کړی دا ویښته دې ولې داسې کړی کپړې دې ولې داسې کړی ماشوم ته یې ولې چې هغه غریب وایي چې یا الله چې دی ورک شو او دا یو ښه سړی دی چې صرف د ضرورت خبرې هغه کوي نور غریب ځان له پروت وي دا به دې کې ښه کار چې بهر ته وځي نو بیا ببر شیر دی بیا د خلکو سره خبرې اترې کوي او بیا د خلکو سره منډې مو او بیا بادر انسان دی دا ښه صفت دی کوم علما چې وایي چې صفت یې ورکړی او کوم چې وایي چې بدي بیانه کړې نو هغه وایي چې کور ته رادلی شي وده شي چې بهر ته لاړ شي بیا ویښ ګرځي دریم پکې دا کار دی ولا یسأل عما عهد د دې دوه معنی دي یو ول هغه علما کې کوم چې صفت ګڼي او دویم ول هغه کې کوم چې بدي ګڼي کوم چې وایي صفت دی وایي کور ته چې راننوځي فهد وده شي ځان له غلی پروت وي لکه دا صفت دی تنګول نه کوي
ښځه نه تنګوي او ځان سره سم ډېر شی سامانونه راوړي او بهر چې وځي ازمرۍ ببرشیري دا صفت دی. او دریم پکې ښه صفت دا دی چې کور ته څه راوړي نو د هغې تپوسونه بیا نه کوي. ټماټر ما 2 کیلو راوړي ولې ختم شو 2 دانې خو پاتې شوي او دا وړو خو چې 2 پیړۍ او دا پلس هلکه غلی شي ته کور کې بس ته غلی کښېنه ته څه له قیسې کوې په هر څه کې د دې سره ښځې تنګي د دې سره په هر څه کې به ګوتې خو بس ښځې ته ووایه ما له پلانې سالم پوخ که او ته له سامان راوړه پرې چې پخوي پرې د هغه ښه پوهېږي نو دې به ولاړې د چولې په خوا کې ولې ټماټر زیات کړو ولې د مساله زیاته کړه ولې طبعي دې وکړه غوړي دې ډېر واچو تیل دې ډېر واچو هغه ښځې چې زما په خاوند کې دا صفت نشته. غني سړی دی چې کور ته سامان راوړي موږ ته وایي تاسو پوه شو دا سامان پوه شو خو چې کله کم شو بیا ما ته ووایي چې نور راوړم او دا یو ښه صفت دی په انسان کې. د ویلیم به 2 دانې ټماټر به کور ته راوړي او په هغې باندې به ښځه او بچي ټول پیته کړي. حکم چې و چې دا بدي د هغه وایي وایي د دې ښځې مطلب دا چې خاوند د کور د کارونو په باره کې تپوسونه کوي مطلب دا چې یو بې پروا سړی دی او دا ښه صفت نه دی. په کور کې مثال کې لیټ خراب دی دی په هغه توره تیاره کې پروت دی خو دا تپوس نه کوي چې د لیټ ولې بند دی ځکه دې سره کار نشته. ماشوم ناجوړه پروت دی غریب 2-3 کمبلې به مور اچولي دي او ته به پرې راغلی ده او دی چې کور ته راغلی چې دی د خپل کمبل غم وړی زه به کوم چې ویده کېږم دا بد صفت دی. ته لاړ شې دې ماشوم ته پوښتنه کوي دی ولې داسې پروت دی کور ته راغلی شو ښځې غریبې سر تړلی یو تانې دې تاو کړی پوره او دی چې راغلی چې بس خپل کمرې غم وړی کړي ښځې ته پوښتنه کوي تا ولې سره نه کپړه تاو کړی ناجوړ یې ډاکټر له وویل دوایي دې راوړم دا اوچت انساني هغه دا صفات په هغه کې نور اوږد بحث پرې نه کوو. قالت السادسه شپږمې دا خبره وکړه او د دې دا خاوند خو ډېر عجیبه دی. زوجي زما خاوند ان اکل لفا چې ډوډۍ خوري نو پلیټونه یې صفا کوي. د سړی به وایي شیخ صدیقي هیش دي هیب دی که نه کوم سر کې ته کور ته ورننوتې او ستا 4 بچي دي او یو دې ښځه ده او بوډۍ مور دي او بوډا پلار دي او په سفر باندې کېناست ورته دا غټ غټې نوڼې جوړی پلیټ دې صفا کړو دې مطلب دا دی چې ته خپل غم وړی او دروند سړی هغه چې هغه سره د ټول کور غم وي نو دې به دا نوڼې ورو ورو والي کله چې سالم کمي هلکه ولې نوڼې ورو ورو والي دغه بوډۍ مور مې پرې چې مړی شي دا پلار مې بوډا دې پرې چې موړ شي دا ښځې مې کمزورې ښځه پرې چې وخوري دا ماشومان واړه دي نو ته به څه کوې موږ به خپل کار کوو ځه خو داسې ځل کوي دې پلیټونه بالکل صفا کوي. مطلب دا دی چې ما ته ست نه کوي د دې یو مطلب دا علما ذکر کړی او اوچت خاوند دی چې کله ورته دا ښځه پلیټ کېږي نو دی چې دا ښځه روان شي چېرته ځي راځه یو ځای نه هغه ورته زه به وروسته خورم نه چې څو پورې ته زما سره ډوډۍ ته نه ناست زه ډوډۍ نه خورم په الله ته قسم خورم دا ښځه چې به د خاوند څومره مینې تپوس یې مه کوه چې څو پورې تا نه خوړې زه نه خورم چې څو پورې دا واړه نه ناست زه نه خورم. نو ښځې ته ست کول پکار دي بلکې په خوله کې ورله سړی نوڼۍ ورکړي که نه کله ښځې سره کښېني ګپ شپ لګوي نوڼۍ راوالي زه مې تاله په خوله کې نوڼۍ دا ښځې څومره خوشحاله شي غریبه په دغه بند کور کې تا سره ناست دی ستا خدمت کوي سره موبلر خدمت کوي خوشحاله یې که به د خوله کې ور نوڼۍ ورکړي دا به تا دواګانې وکړي. دویم مرض پکې سره او دې ته غوږ کېدی وان شرب اشتفه او که اوبه څکي نو لوښي وچوي په دې کې دغه دا هم دغه مرض دی چې چا ته ست نه کړي او نه دا خیر کې چې په کور کې نور څوک دي خو خپل ځان غم وړی میم زرما او ټوله زما دا هغه مرض دی په دې کې. دریم پکې دا مرض دی وان اضطجع التفا او چې کله په کټ کې سمبلي نه کمبل د ځانه ټول تاو کړي او یو سیټ ته پروت په دې کې څه عیب دی په دې کې 2 عیبونه اول صرف ورسره د خپل ځان غم دی د ژمي موسم دی یخ دی ښځه غریب اخوا پرته نه زه به وایي سهار مزدورۍ له ځم صحیح ته خو مزدورۍ له ځي خو دا ښځه کوم انسان دی یخ وله کېږي ته سره خوا کې پرته یو مرض په دې کې دی. دویم پکې عیب په دې خبره کې دی نه دا دی چې دی د شپې د ښځې سره کوروالی نه کوي او دا هم په سړي کې عیب وي چې کله دی په اوږد وخت پورې چې د ښځې سره کوروالی نه کوي ښځه ګورئ سړي ته نشي ویلی چې ته ولې ما سره کوروالی نه کوي دا نه منلو خبره چې ښځه به داسې ووایي نو خاوند له پکار دی د ښځې ګوره غټ حق دی په موږ باندې چې د هغې جنسي رغبت به پوره کوې نه دا د ځوان زوی څه چلو کړي کمبل به ځان راواړي او د دې خپو نه یې راته وکړي او د دې سر نه یې داسې راته وکړي او بس د جنازې به شان پروت به دې کټ کړي او ښځه غریبه ځان له هغه طرف ته ویده پرته وي او د هغې په زړه څه ارمانونه او څه سوچنې او څه خبرې هغه ټولې لاړې دا به د کې 3 مرض دی. بل پکې دا مرض دی ولا یولج الکف لیعلم البث
ښځې وایي په ما پسې لاس نه رامخکې کوي، نه زما په بدن باندې لاس ږدي چې معلوم خو کي که نه چې ما له شي چل دی. لکه د ښځې دا تپوس نه کوي چې ته ولې کمزورې شوې، ستا د جسم له شي چل دی، ته نن ولې خفه یې، ستا رنګ نن ښه ونته کې نه دی، ته چې نن دا خبرې ډېرې نه کوې چې چل شوی دی، څه مسله ده. دا په هغې کې نشته. نه په هغې کې 4 کاره دي: پلیټ صفا کول، او د اوبو ګیلاس وچول، او کمبل د ځان نه بلکل تاوهل، او بیا بېغمه خناري کول او خوب کول. د چا نه ته به سهار کې بس پراټه او چای به تیار پروت هغه به وخورې بیا به ویسي. د دې قسمه خاوند نه ښځه چې دی هغه خوشحاله نه، هغه ډېره سخته لکه په اور کې چې ومه ښځه دا غریب هم د خپل خاوند نه چې دی نه سر ټکوي. قالت السابعه زوجي غیایا او عیایا طبقا. زما خاوند چې دی هغه قمقل دی، زما خاوند قمقل دی. الله دې پر ټولو مسلمانانو باندې پردې واچي. خو چې کله دا سړی قمقل دی به د ښځې څومره سپک کوي، او چې کله ښځه وخیارې چې ښځه قمقلې او خاوند قمقل دا خټه او ګټه ده، یو بل سره ښه خوشحالې دواړه قمقلان دي. خو چې ښځه وخیارې او خاوند قمقلي ځکه دا سړی به د دې ښځې په زړه کې به څه پراته وي. ځان همیشه سنجیده ساتي، سنجیده د ښځې په مخ کې درنې خبرې دروند خوی، د کور چې کوم اوامر کوم کار دی هغه په سلیقه او په طریقه چلوي. نو د ښځې ته به دا پته وي چې زما خاوند څه دی او خیار دی، بلکې ښځې ته به عقل ښیي دا کار غلط دی، دا صحیح دی، دا غلط دی، دا صحیح دی. دا داسې نه چې امعاز ځان نه جوړه کړي او ښځې نه ته بوسونه کوي دا سې چې لکه دا پیسې دومره به کوم ځای کې ولګوم هغه ته پلاني کری ورکړه پلاني لی ورکړه داسې تجارت پرې جوړ کړه. دا غریب پیسې هم نه پوهېږي. نو دې کې دا مرض ده. بل د دې په خاوند کې دا مرض هم پروت دی. ځینو علماء مطابق چې عیایا طبقه مطلب دی چې هغه کې طاقت نشته چې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي. هغې د طاقت نشي چې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي، او دا هم په انسان کې یو نقص دی. بل پکې دا مرض دی چې کلو داء له داء. ډېره هوښیاره ښځه ده، ډېره هوښیاره ښځه دا یو چې کومه تفصیل یې ونه کړو خو مختصر یې څه ووایي سر به څه خو ګومه، خو په دنیا کې چې کم مرض دی زما په خاوند کې دننه پروت دی. د مرضونو ګوړی دی او د عیبونو ګوړی دی. زه کوم ووایم؟ د هغه د اخلاق ووایم، د هغه د قاریدو ووایم، د هغه د بخیلتوب ووایم، د هغه د بد اخلاقۍ ووایم، د هغه د کمې خبرې زه خبر وکړم. خو لنډه دا ده چې په دنیا کې چې کم عیبونه دي دا زما په خاوند کې دننه پراته دي. او پکې دا ده شجکي او فلکي او جمع کل لکي، یا خو بدل سر ماتې کې خبرې وسره کوي، او که سر دله نه ماتې نه د جسم بل ځای کې اډوکې بدله ماتې، او کېدای شي چې دواړه دله جمع کړي، سر دله مات کړي او اډوکې دله مات کړي. دې ته زموږ په معاشره کې تکړه انسان وایي. ګوره ښه دې ته تکړه انسان وایي. زمونږ والد صاحب قصه کوي د خپل د یو ملګري چې هغه وایي موږ ته دا خبره کوله چې زه به کله یو ورځ کور ته ورغلم نو یې قار ومه او اوس د قار د لاسه مې ښځه چې دا هغه مې ووایه. انسان کله نه کوي چې قار یې د ښځې بس خبره کړي بس دا یې کې ووایه. د ښځه خپلې کمرې ته لاړه، زه ناست وم او دا مور چې دی نو بس غوړي راوړي او ماسته راوړي او پۍ راغستې دي، وریجې راغستې، او زوی ته ستړی شوی او ته خوږ شوی او ته او اوبه او یعنې چې څه قسمه نعمتونه به د کور کې د بوډېګانو سره تاسو لیدلي هغه چایبیانې پرتې دي غاړې ته، چایبیانې ټولې راغستې دي. چې په کوم ځای کې د سیمې کې راوړي ولې څه چل درېک ته د غیرت کار کړی جهاد له تللی و هیله مې وکړو چې د چا ته ښه لار وښو نه ښځې له ګزارونه ورکړي. ښځې والې دې قسم سړی زموږ په معاشره کې صحیح دا ماشاءالله ډېر زورور سړی دی. څه زورورتیا ده ما چېرته نه دی لیدلی چې د ښځې په مخ کې خندلي ماشاءالله. درېیم وایي ما چېرته نه لیدلی چې خپل بچي په غېږ کې اخیستي. درېیم په کور کې د وړو سره ګپ شپ بلکل نه لګي. نزدې ته یم لږ صبر. درې صفات چې کوم دي ته چې دا غیرت دی او دغې زه الله تعالی سوال کوم چې الله هر مسلمان د دې صفاتو نه لرې ساته. مطلب په یو مسلمان کې دا خو جهالت دا خو قمقلتیا ده چې سړی کور کې دننه د ښځې سره خوږې خبرې نه کوي، مور پلار سره نه کوي، وړو سره ګپ شپ نه لګي. دا څه سړی دی؟ او د داسې سړي نه بچي تنګ ایسي تنګ دي. مثال داسې او موږ ټول ماشومانان پاتې شوي وو مخکې هر سړي ته به ښه پته وي د چا دا پلار چې دي چې شجکي او فلکي او جمع کل لکي یا سرونه ماتوي او یا اډوکي ماتوي او یا دواړه جمع کوي. د چا چې پلار دي سي د کوم ماشوم نو هغه په انتظار وي
ګوري چې پلار به کله به دروازه را ننوځي. نو چې څنګه د کړس وشي پلار دروازه کوله کې د په کوټه باندې چې هغه بل کور ته ور ووړي. بیا بهاري د بهر نه به نریون د ټلیفون ورته کې ودرېږي ویښته او ویښته چې ویښته به پرې نه درسم چې کور چې ودرې کور ته راځي سې چلای ځکه چې هغه پلار خوې دي شي هغه سره څوک او ځینې پلاران دي چې دا بچي ورته ټلیفونو کې پلار ته کوم ځای کې ته ورانه لري زه راشم ته نه شي ځکه چې د دې بچو ته پته لري چې پلار زموږ سره ګپ شپ لګوي هغه زموږ سره ډېر ښکلی خوی دی ښځه ورته هم خوشحاله چې زه بیا خو چې کله دغه بل راته شي هغه وایي زه بیا نن د چا نمبر دی یا به سر ماتوي او یا به هډوکي ماتوي یا به دواړه جمع کوي. دا اووه ښځې شو. اتمه ښځه ده قالت الثامنه او ډېر خپل خاوند صفت وکړو او ډېر عجیبه صفت وکړو. زوجي المس مس ارنب زما خاوند چې سړي لاس ووړي نو په سړي باندې داسې لګي لکه خرګوش ډېر نرم وي ډېر ښکلی. نو مطلب دا چې زما خاوند ډېر پوه سړی دی. که ما ته قارېږي هم ډېر په ښه طریقه قارېږي که ما ته څه خبره کوي ډېر په ښه طریقه ښایي. او ځینې علماو د دې مطلب دا دی دا ښځه وایي که زما خاوند زما سره کوروالی کوي نو ډېر په ښه طریقه کوي یو سړی زناوري او دې مبارک حدیث کې هم خبرې راغلي چې سړی د خپلې ښځې سره داسې نه میلاوي لکه زناور چې میلاوي. زما خاوند ډېر په ښه طریقه ما سره میلاوي. او دواړه معنی پکې دننه پرتې والریح ریح زرنب او د هغه د جسم نه او د کپړو نه همیشه د زعفران او زرنب ښکلې خوشبو جاتې په مخه راشي. دې کې دوه فایدې دي. یو د ښځې داسې نرم اخلاق والا خاوند خوښي او هغه خاوند خوښي چې په کوروالي کې نرمي کوي په ښه طریقه یې کوي. دویم هغه خاوند خوښي چې ښکلې خوشبو تیزي. زموږ په دې کې به ځینې دي چې الله دې برحم وکړي د کپړو نه یې سم ککری جوړ شوی د دې خولو د لاسه او په دغه حال کې به د ښځې سره سملي وکښېني بس هغه څه ویلی نه شي. د خولې نه به اسخاب وځي د ترخون نه به وینځي او د کار چې کومې کپړې دي په حق کې د ښځې سره سملي حق کې بس. او دې کې د عمر بن خطاب هغه واقع ته شروع ته معلومه وي. عمر بن خطاب پسې یو زنانه راغله وي امیر المؤمنین زما د خاوند ته وایي چې ما طلاق کړي شي چلې وي نه بس طلاق کړي. هغه دې ته زموږ به ستا خاوند راوغواړو موږ به هغه نه هم تپوس کړي داسې اسانه خبره خو نه خاوند یې ولرو نو هغه ځوان شیر چې راغی نو دا برید به د خولې کې پراته وو دا خولې بلکل پټه وه پټه امیر المؤمنین ته پټه نه لګي چې خولې کوم ځای کې ده. دا برید راغلی و به د ګیرې له پاسه پراته داسې او دا ګیرې به بد حال سې داسې تللې ده او ساخوا تللې ده د ګندګۍ د لاسه وچه شوې ده او دا ویښتې بل پورې ختې دي او دا شګړ سري نیولې ده غړ ویښته او هغه په بد حال. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله ډېر هوښیار انسان و ډېر پوه انسان. خو دا به زه پوه شم ده نه ولې طلاق غواړي. هغوی تپوس هم پوس ته ضرورت نشي نهي راوړي نهي راوست. امیر المؤمنین وایي څه وکړو د ده نه دا ویښته ووایي دا ښه ښکلي واړه کوي دا برید دې لرې کوي او دا ګیره ور پاکه کوي دا بلکل صفا سوتره کې جبو پړقېږي دی سړی د کلونو څخه هغه یې پاک کړو. ښځې رکشات بدرالی امیر المؤمنین ته څه فیصله وشو که نه وایي زه د خپل خاوند سره ځه خاوند دې دغه دی وایي هغې چې کله دې سړي ته وکتل دا زما خاوند نه دی دا ستا خاوند دا زما خاوند نه چې کله ډېر دغه به وشو کسان نور او بسته پوه شي زما خاوند اوس وایي طلاق وایم چې طلاق دله نه امیر المؤمنین وایي طلاق دی زما ډېر خوښ دی. یعنې مرض ټول دغه و د طلاق ولې طلاق غوښتو چې په دې خولې کې هغه دا توره چرګه نیولې وه دا بریدي په دې خوله باندې پراته وو او د ګیرې ویښته په بد حال او د سر ویښته دا په بد حال او کپړې څخه پسخه همداسې زه تاسو نه تپوس کوم موږ سړي یو ټول زموږ دې زنانه خوښې دا چې څخه بینتې او د څخه پسخه د څخه ویښته او د څخه کپړې خوښې زم چې کېدای شي د هغه سړي خوښې چې هغه هم د هغې په شیاني خو نور پاک سړی چېرته هم داسې ښځه نه خوښوي نه کله چې کمرې ته ځي لکه عایشه رضی الله عنها رسول چې به کله کور ته راځي چې اول به مسواک وچړي خولې نه چې خولې نه څخه بین نه ځي د ښځې سره ملایق عبدالله بن عباس رضی الله عنه چې کله درس به ختم کو نو کور ته چې وردننه کېدو نو په دغه ځای کې دا لاس به یې لونکو دا به د ویښتو دا ویښته به یې ښکلي برابر کړو دا ګیره به یې برابر کړ هغوی دې تپوس وکړو چې تاسو چې کله هم کور ته ورننوځي داسې رقم شي چې له هغوی وایي یوه به کور کې ته نه زما ښځه ده او څنګه چې زه دا غواړم چې زما ښځې دې ما ته همیشه په ښکلي شکل کې را مخامخ کېږي دغه شان هغه هم زما نه دا غواړي زما د خاوند ما ته په ښکلي شکل کې را مخامخ کړي د ځان پاک ساتئ او ځان ښکلی ساتئ ښځې به د باندې مینې. یو حدیث کې پکې دا هم راځي په یو روایت کې
وی په ټولو خلکو هغه زورور دی خو زه په هغه باندې زورور یم. دا صفت دی که بدي ده؟ صفت دی؟ څوک دې کوي چې بدي ده؟ وی په ټولو خلکو هغه زورور دی زه په هغه باندې زورور یم. مطلب د دې دا دی، مطلب دا نه چې هغه بې غیرته دی او کمزور دی، مطلب دا چې هغه زما سره ډېر نرم اخلاق استعمالوي. زه چې ورته څه خبره وکړم حتی له اوسه کوشش کوي چې ویې مني او بهر د خلکو باندې هغه ګورې زور. لکه دا دویمه خبره وکړي د ښځې دې لپاره وکړي چې دا ښځې داسې محسوس نه کړي چې دا خاوند که څه بې غیرته دی یرندوکی. نه یرندوکی نه دی، بهر ګورې په ټولو هغه زورور دی خو زما سره اخلاق دومره ښه دي چې زه بې زورور یم. دا ښه صفات دي چې په انسان کې دي. خو دومره به ته هم نه هېرېږي چې او دومره به هم نه پرېږدي چې بیا هغه د انسان هغه بې عزتي پکې کېږي او د سړي چې کوم مقام هغه د ښځې په شان شي او د ښځې مقام د سړي په شان شي. قالت التاسعه د نهمې خپل خاوند خبرو کوي زوجي رفيع العماد، زما د خاوند د کور ستنې چې دي هغه دنګې دي. اجازه سره بخاري په کور کې پروت دی د کور د مفتي هغه د حدیث وایي دا غریب بریان چې دا دې کې ستنې دنګې دي دنګې دي موږ به څه وکړو. مطلب یې دا دی چې د هغه کور ټولو کورونو کې ښکاري خلک ورله راځي مېلمه دوست سړی. او عربو چې بچا صفت کو چې بچا د بیټک به همیشه آباد و نو د هغه صفت به په دوه طریقو کو. یو به دا وي د پلاني کور د کلي په منځ کې دی یعنې هر چا ته معلوم دی. یا به داسې وي د کور ستنې دنګې دي کور یې ښکاري نو زما خاوند مېلمه دوست سړی. نو د دې ښځې هم داسې خاوند خوښ چې مېلمه دوست شي د هغې په سترګو کې د خاوند څه شي درونه شي. کوم چې بخیل غونډه کې ښځې د ځان له تنګې. طویل النجاد، زما خاوند یو بادر سړی دی دنګ سړی دی. د دې کې دا مطلب دی چې د ښځې بادر سړی خوښ دا کوم چې شجاع یې یېرېږي نه دا د ښځې خوښ یې. عظیم الرماد یا عظیم الرماد، او په کور کې دننه سکاره ډېر پراته وي. د دې څه مطلب دی؟ پخلی پکې ډېر کېږي کور یې چې تک پروت وي ځان همیشه مېلمانه دي که نه. دا اوس د ښځې داسې خاوند خوښ یي. قریب البیت من الناد، او په کوم ځای کې چې جرګې کېږي او خلک کیني باسي هغې ته نږدې زموږ د خاوند کور دی. د دې څه مطلب شو؟ نه مېلمنو خبره خو تېره شو. زما خاوند جرګو والا دی نږدې دی چې څوک څه مسلې به زما خاوند ته ور وټکوي جرګه ته راځه هوښیار سړی دی دروند سړی. د دې ښځې داسې خاوند صحیح خوښ یې. دا څومره ښځه شوه؟ نهمه. لسمه وی زوجي مالک، زما خاوند مالک دی. ځینې علما دا ترجمه کوي مالک ته یعنې مال ورسره ډېر دی او کېدای شي نومي وما مالک او څوک دی مالک یا زما مالدار خاوند څوک دی. مالک خیر من ذلک، او زما دا خاوند چې دی دا ستاسو د دې ټولو نه د ټولو د خاوندانو نه څه دی ښه دی. څه چرلی چې دومره صفت وله کوي مالدار خو دی خو هغې وي مالک. نو د مالدارۍ ته ګوره له ابل کثیرات المبارک، د هغه سره اوښان دي ډېر شی او همیشه په دې غوجلو کې ولاړي. اوښان همیشه په غوجلو کې ولاړي. ځای په ځای مونږ وایو چې علماو ته نه واپس شوی که نه خبر باندې نه شي پوهېدی. اوښان دي په غوجلو کې ولاړي. قلیلات المسارح، بهر ته ډېر کم وځي د سر دپاره بهر ته ډېر کم وځي. دې څه مطلب شو؟ مېلمه دوست سړی دی. اوښانو ته دومره ټیم نه میلاوېږي چې هغه پکې بهر ته وځي. خو چې اوښان راولي یعنې نوی اوښې واخېستو راغی لږ څه بعد مېلمه راشي هغه د نوازو کې ښځې ته دغه پلانې اوښ حلال کړي. زما خاوند داسې غني سړی دی داسې مېلمه دوست سړی د ښځې داسې خاوند خوښ. واذا سمعنا صوت المزهر، او کله چې دا اوښان اواز واوري د خوشحالۍ یا د باجې یعنې ټول مطلب په کور کې چې دنه کله چې مېلمانه راشي نو په کور کې د څه اواز وي؟ د خوشحالیانو اواز. واړه خاندي زنانه خاندي سړي ګپ شپ لګوي بلې څه خوشحالي مشحالي پکې راشي تبل مبل پکې ووایي. نو یې کله چې اوښان د اواز واوري په غوجله کې ایقنا انهن هوالک، نو د اوښانو دا یقین شي چې نن د هغوی هلاکت دی نن به حلالې. یعنې هغه اوښانو ته هم پته دی چې دا سړی څه دی
دا ډیر غني سړی دی او د میلمستیا کې په هره طریقه کړو او خلالول د میلمه پرته کول معمولی خبره نه دی ګران کار دی ریزینو کې سم چې میلمه راشي په دې په کور کې دنه دی به مخپو خزه به مخپو چې ته سوړه ولټي چې راغې نه چې تاسو جوړون ته خوراک یې شي راوړي سړی ته کېږي نو ست وتهونه کوي او ډېر دغه وتهونه کوي د میلمه اکرام کول یو دینی کار دی خبر مې دې پورې کوله چې د خزم دي خاون خو خنو پسان کې صفت پیدا کې چې خزي د سره مینه کوي قالت الحادية عشرة يولسمي دوي زوجي ابو زرع زما خاون دی ابو زرع او دا حدیث مشهور په ام زرع دی د دې خاون دی عجیب دی د وکړي دې چې کېده خو ډیر ګران دی خو الله دې موږ له توفیق راکړي چې دې شو ځکه چې بده کې الله سبحانه شان صفات اچولي زوج ابو زرع زما خاون ابو زرع دی فما ابو زرع تاسو صفات ابو زرع صوت ورته دلیل به دی باندې چې دا به خپل خاون ډیر زیات مینه ده نو هغه ته دا خبره وکړه تاسو صفات ده اناس من حلي اذني يا اذني د سرونه زما غوګونه ډک کړی دي د خځې دې خاون خو خځې سره ولایلی لکه پیسې د سره یي او طاقت تینه خځې له سره اله د خځې د خوخي نو اولنې کار به بوزره کې درې چې زما غوګونه سدي د سرونه ډک کړی دي او سرود زما ضرورت نشي وملأ من شحم عضدي او زما د مټي د چربیانو نه پړسولې دي هیڅ مطلب شي خوراک ډیر راکړي وې سره نه دي خو صرف چې څو غواړم زما د شي په کار به ځم شي درایو نوکر ته وي خادم ته پلان شو دروړه او زمونږ غریبانانی په شنو سبو باندې موږ تباہ کړی که غریب چې ته وي چې نن بګی اکثر خورون بګی دغه خورو دې به چیرېږي زما غریبي او زما پلان لکه په چرګ باندې ته کم دي چې غریب کېږي خځې دا د شي خمال د زرشتي لکه یو ورسته د خځې ته نه دي چې دغه مطالبه وکړي ستا طاقتي پوره کوله ستا څومره مطالبې پوره کړي ستا څومره پوره کړي که ته وله چې ته دا چرګ راوړې غوښه راوړې چې که په چکرې وباسي نو دا ښه طریقه ده دویم صفت په ابو زرع کې دا و وبجحني فبجحت الي نفسي بل کار باغ کې دا و ما ته ډېر په درون نظر ګوري نو ما ته خپل ځانوم ډېر دروند ښکاره شو ورته اوچت صفت دی ښځې ته به همیشه په څه نظر ګوري په دروند نظر د دې ښځې دا مطلب شي چې ځکه شو ډېره درنه ښځه یم تو سره کېني چې د مشوره ورسره وکړي یعنې راشي لږه چې دې خبره کې ته څه نو د دې ښځې په زړه کې به څه راشي چې دا خاون ماله ډېر اوچت مقام راکوي نو هغه به تا سره مینه کوي بل پکې دا صفت دی وجدني في اهل غنیمة بشق او زه په یو داسې کور کې ومه چې هغو لرې یو علاقه کې د هغو سره لږې غونته کې ګډې بیزې وي هغه به یې ساتلې زه په هغو کې ومه اول فجعلني في اهل صهيل وعطيت ودائس ومنق نو کله نه چې زه ابو زرع واده کړم نو د بیزو ګډو نه زه اوښانو ته او اسونو ته او پسلونو ته پټو ته راواړولم دې څه مطلب شو مال راله ډېر زیات راکو خوشحاله مې ساتي فعنده اقول د ابو زرع په مخ کې زه ګورې خبرې ډېرې کومه فلا اقبح هغه زما خبرې بدې نه ګڼي او دا خبره به ته د فایدې لپاره د ښځو ګورې عام طبیعت دی چې خبرې ډېرې کوي او غوږ ورته ایږده ځینې کسان چې ښځو ته قصې ځه خوش ځاله سړي راغلی ته د خپلې قیسې شو ځه خوش نه ګوره اوس دا د یولسو ښځو د قیسه عایشه نه چاته کوي رسول الله ته کوي او ګوره هغه په منځ کې بالکل خبره نه کوي غوږ ورته ایښودی دی او دا خپله خبره کوي حالانکه هغه د امت سردار دی د دې امت مشر دی څومره مسلې دي هغه ته جهادونه غټې غټې مسلې ورته بیا هم دې حدیث ته غوږ ایښودی دې خبرې وارقد فاتصبح او د ابو زرع په کور کې چې زه ویده شم نو سهار ناوخته راپاڅم وختي مې نه راپاڅي دا د ابو زرع ښه صفت دی او ځینې کورونو کې د زنانه غریبانې سړي بجلو شي چې په تکه توره تیاره کې راپاڅي خواښې به ودی سخر به ودی خاون به ودی وروڼه به ودی خویندې به ودی بچي به ودی دنیا به بالکل غلي پرتې دا غریب به ولېږي وړه به هغېږي اوبه به کته وړي بره وړي منګي به ډکوي ټوله به اوبه ګرموي دا چل کې ده یعنې صحیح ده چې ښځې له پکار چې د کور خدمت وکړي خو په دې طریقه نه کوي چې د هغې پکې خوب خرابېږي جسم ته نقصان رسي هغه یوازې د لګیا د کارونه کوي لږ ډېر انسان له پکار چې سوچ کوي چې زما دا ښځې چې کوم کار کوي ښایي سړی به ماته شیخ ته خو دا خبرې کوې
خو ته زمونږ د مور پلار نه څه خبرې ځینې به داسې وي ته زمونږ د مور پلار نه څه خبرې هغوی سره مونږ خبره نه شي کول هغوی به خفه کېږي زه اگر که خفه شي حق دی په ښکلې طریقه باندې خپل پلار پوه کړه خپله مور پوه کړه چې نه دا خبره ظلم ده د دې به داسې حل وباسو واشربوا فاتقنح دا ابوزره په کور کې چې اوبه څکم نو دا خېټه پې خړه کومه هر څه ډېرې ام ابي زرع دا ابوزرع مور فما ام ابي زرع ابوزرع مور ځان له څوک ده دا دلیل دی په دې باندې چې د سړي د کورنۍ ټول اوچته ګوره ښځه چې د خپلې خوښې صفت داسې په اله اسانه نه کوي دې وله صفت شو هسې چلې هغې له عکومها رداح وبیتها فساح کور یې پراخه دی او په کور کې چې دنه کوم ځایونه دي د رزق د ښودو لکه توڼۍ ده یا کندو دی یا نور څه چې کوم ځایونه دي یا کوم الماریانې کپړې پرتې دا هر څه ډک پراته بوډۍ ده خو بوډۍ بخیله نه ده بوډۍ څه ده بوډۍ بخیله نه ده دا ځینې بوډۍ د کلونو هغه سامان به را جمع کړی او هغه به په دغه کې ایښودی په یو المارۍ کې نو هغه چې بیا څه وخت باندې کولو کې نو په هغې کې چې دی بیا به څه شي څه به ورته را منګوڼو پکې شي نور څه پکې شي هغه هر څه د نور د استعمال نه وځي دې د استعمال نه وځي او انګور خو دې غږ وکړي انګور د دغه المارۍ یا دغه وي چې هغې ته څه وایي هغه وایي نه د ام زرع مور چې ده هغه ډېره دغه ښځه ده ازاده ښځه ده او خرچه کوي ابن ابي زرع دا ابو زرع زوی فما ابن ابي زرع ابو زرع زوی ځان له څوک دی مضجعه كمثل شطبه ويشبعه ذراع الجفره لږ مطلب یې دا دی چې ښکلی هلک دی نری د تورې په شان نری جسم چې کومي چې کله پکې مرض نه وي دغه نه دا ښکلی جسم وي او اوړي کې ورته کیسې کوي کېږي او خوب ډېر نه کوي هلک خوب ډېر نه کوي بل پکې دا صفت دی چې د هغه د بیزې یو بچی وله راوړه د 4 میاشتو بچی او د هغې سنګل وله ورکه چې هغه وړکې ښځې کې غونته کي په هغې باندې څوک مړېږي هم نه خو دا هلک پې مړېږي ابوزرع زوی پې مړېږي مطلب دی چې ابوزرع زوی ډېر خوراکي نه دی ډېر خوبونه نه کوي ښکلی هلک ته د دغه ښه صفت دی بنت ابي زرع د ابوزرع لور فما بنت ابي زرع ابوزرع لور خو ځان له څوک ده طوع ابيها د مور پلار خبرې مني وطوع امها د مور مني یعنې دومره ښه جنۍ ده وملء کسائها غټې غټې جامې اغوندي غټې غټې جامې اغوندي یو مطلب بل مطلب دا دی چې جسم یې غټ دی یعنې پلار هم خیال ساتي او نازوینه جنۍ ده بیا وایي چې وغیظ جارتها او داسې زنانه ده داسې جنۍ ده چې به کوم کور ته واده شي نو هغه بند ورسره همیشه یو بغض ساتي ولې ورسره ساتي ځکه چې په هغه جنۍ کې ښه صفات دي بیا وایي چې جاریت ابي زرع د ابي زرع وینځه غلامه نوکره فما جاریت ابي زرع د ابي زرع وینځه ځان له څوک ده لا تبث حدیثنا تبثیثا په کور کې چې کومه خبره زموږ اوري هغه بهر ته نه وړي داسې ښه جنۍ ده ولا تنقث میرتنا تنقیثا او زمونږ ډوډۍ نه خرابوي په یوه شي کې رزق ورته میلاو شي د هغې حفاظت کوي زمونږ د کور ډېر حفاظت کوي دغه جنۍ ولا تملأ بیتنا تعشیشا زمونږ په کور کې ګن بلا نه خوري د کور صفایي کوي قالت خرج ابو زرع ولو طاب تمخض فلقي امرأة معها ابو زرع یو ورځ د سحر وختي ټایم کې ووتو په کوم ټایم کې چې کله خلک کوچ تیاري په دغه ټایم کې ووتو نو د یوې زنانه سره میلاو شو معها ولدان لها كالفهدين د دې زنانه سره 2 زامن دي چې هغې په دې غېږ کې نیولي دواړه یو شان دي او دواړه دي فهدین د زمرو ښکلي ښکلي واړه دي يلعبان من تحت خصرها برمانتين د مور نیولي دي یا د مور سره ناست دي او د هغې د سینو سره لوبې کوي په د هغې د سینې داسې وي د دې ښځې چې هغه د انار په شان وي د انار د دانې چې څنګه ګول وي دغه شان د هغې ګول سینې وي د هغې صفت و د ابوزرع سترګې په دې زنانه او په دې هلکان ولیده جنۍ ډېره خوښه شوه فطلقني ونکحها نو ما له یې طلاق راکړو او د دغې ښځې سره یې واده وکړو ابوزرع هم خپله ښځه طلاق فنکحت بعده رجلا سریا نو د هغه نه ابوزرع نه بعد زه یو سړي سره مې واده وکړو چې ډېر شریف خاندان کې ډېر اوچت انسان سردار و رکب شریه واخذ خطیه یو شهسوار و اس ځغلول د هغه نه خلکو ایسته کول بل پکې دا کار و چې نیزه کې ډېر نیزه باز و نیزې به ډېرې مضبوطی را غشي به ویشتو په دې کې ډېر تکړه و واراح علی نعما ثریا او مالې هر قسمه نعمتونه راکړي دی دویم خاوند واعطاني من كل رائحه زوجا او د هر نعمت نه مال جوړه راکړي یو به نه راکړو دوه به راکول وقال كل ام زرع او ماتي دوي ام زرع خرا چې څومره دې زغوي وميري اهلك خپل کور ولم ورکوا
دویم سړی هم ګوره څه کم نه دی خو هغه څه وایي قالت ابو زرع ښځه وایي ام زرع چې هغه طلاقه کړې قالت هغې وایي فلو جمعت كل شيء اعطانيه د دویم خاوند چې ماله څومره مال عمره کړی هغه ټول لا جمع کړه ما بلغ اصغر آنیة ابي زرع نو د ابو زرع په کور کې چې کوم وړوکی لوښی پروت دی هغې ته هم نه رسي د ابو زرع د هغې په زړه کې دومره ځای کړی ګوره خاوند یې بل وکړو خازور خاوند ته قالت عائشه د حدیث په اخره کې دی عائشه نه وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله ټول خبره واورېده او بیا ورته عائشې كنت لك كأبي زرع لأم زرع زه خو به ستا دپاره داسې یم لکه څنګه چې ابو زرع د ام زرع دپاره زما هغه شان یم بلکې رسول الله صلی پکې دا ووي بغیر د دې نه هغه طلاق ورکړی دی او زه طلاق نه ورکوم نظر لکه مطلب رسول الله د ابو زرع نه غوره شو عائشة ورته یا رسول الله بل انت خیر من ابي زرع یا رسول الله ته د ابو زرع نه ډېر غوره ابو زرع څه شي حدیث چې د حدیث اختتام ته ورسېدو استاد ټیم ډېر زیات واغستو نور به کوم څه تفصیلات هغه نه کوو ان شاء الله کبه چې الله سبحانه وتعالى توفیق راکو بیان وکړو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ کې ښه اخلاق راشي او الله سبحانه وتعالى زموږ بیبیانې زموږ خوشاله ساتي او الله دې موږ د هغوی نه خوشاله ساتي او الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یوځای کړي